د ډیورنډ فرضي کرښه، هغه کرښه چې 80 میلیونه پښتانه په منځ کې تقسیم کړل، هغه کرښه چې آشنا یې له آشنا، دوست یې له دوست او ورور یې له ورور څخه بیل کړ. د افغان قوم پر سینه ښکل شوې کرښه چې بلا مصیبتونه یې زېږولي دي. دا کرښه څنګه رامنځته شوه؟ چا رامنځته کړه او ولې رامنځته شوه؟ او آیا دا کرښه قانوني کرښه ده او د سرحد په حیث یې منلی شو او که نه؟ دا ټول په نننۍ ویډیو کې سره یو ځای تر بحث او تحقیق لاندې نیسو، نو زموږ سره تر پایه ملتیا وکړئ. د دې لپاره چې وغواړو د ډیورنډ کرښه هر اړخیزه وڅېړو، نو باید په تاریخ کې لږ مخکې سفر وکړو او د 13مې پېړۍ اواسطو ته لاړ شو. احمدشاه ابدالي د 13مې پېړۍ په منځنیو کلونو کې د افغانستان سرحدات تر ډهلي، بخارا او مشهد پورې ورسول او د افغانستان طبیعي سرحدات یې پراخ کړل. د هغه له وفات څخه وروسته یې زوی تیمورشاه د واک پر کېږدۍ کېناست او پایتخت له قندهار څخه کابل ته انتقال کړ. د هغه په وخت کې یو څه شورشونه او بغاوتونه وشول، مګر هغه وشو کولی چې شورشونه وځپي او خپل واک ته دوام ورکړي. تیمورشاه د ډیرو اولادونو صاحب و چې تر 15 زیات زامن یې درلودل. د هغه تېروتنه دا وه چې په خپل ژوند کې ولیعهد او ځایناست انتخاب نه کړ، نو په همدې دلیل له هغه څخه وروسته د زامنو ترمنځ وروروژنه پیل شوه او هر زوی غوښتل چې ځان سلطنت ته ورسوي. په همدې کشمکشونو کې د هند ځینې قبایلو یو ځل بیا سره اتحاد وکړ او د افغانانو په ضد مشترکه جبهه جوړه کړه. بالاخره شاه زمان وشو کولی چې واک ترلاسه کړي. شاه زمان هم لکه د خپل نیکه احمدشاه په شان د فتوحاتو او غزاګانو طرفدار و او غوښتل یې چې د هندوستان شمالي سیمې چې د دورانیانو له لاسه وتلې وې دوباره تصرف کړي او یو ځواکمن او مقتدر نظام رامنځته کړي. خو ونه توانید، ځکه د هغه بل ورور محمود شاه د ایران او انګلیس په مرسته له زمانشاه سره جنګونه پیل کړل. د جنګونو ډیر وخت دوام وکړ او بالاخره زمانشاه چې اراده یې درلوده پېښور ته ولاړ شي، د شینوارو په ساحه کې د ملا عاشق نومي کس لخوا ونیول شو او محمود شاه ته وسپارل شو. محمود شاه هم په آرامۍ حکومت ونه کړ، ځکه د تیمورشاه بل قوي زوی شاه شجاع چې په برطانوي هند کې و، د انګلیسانو او سکانو په واسطه یې په هرات او قندهار حمله وکړه او دا دوه مهم ښارونه یې له محمود شاه څخه ونیول، ان تر دې چې وی شو کولی په 1809 میلادي کال کې کابل ونیسي او ځان د پادشاه په حیث اعلان کړي. اوس راځو بیرته خپل اصلي موضوع ته چې د ډیورنډ کرښه ده. د احمدشاه بابا د سرحداتو له منځه تلل په رسمي ډول په لومړي ځل د شاه شجاع له وخته پیل شو. هغه په 1813 میلادي کال کې په لاهور کې د رنجیت سنګ او انګلیسانو سره یو تړون وکړ چې په دې تړون کې د سند، پنجاب، ملتان او کشمیر ځینې برخې انګلیسانو او سکانو ته وسپارلې. انګلیسانو هم د شاه شجاع سره وعده وکړه چې د دې کار په بدله کې به هغه کابل ته رسوي او د واک په اخیستو کې به ورسره مرسته کوي. د لاهور معاهده د افغانستان د جغرافیې د کوچني کولو په برخه کې لومړنۍ معاهده وه چې د شاه شجاع لخوا ترسره شوه او دا یې شروع وه. اوس به راشو د اصلي سوال ته چې انګلیسانو ولې غوښتل څو د پښتنو سیمې له افغانستان څخه بېلې کړي. د دې سوال ځواب فقط دوه ټکي دي: استعمار او د روسیې له پرمختګ څخه ویره. کله چې انګلیسانو د 12مې پېړۍ په اوایلو کې د تجارت تر نوم لاندې په هند کې د هند شرقي کمپنۍ جوړه کړه، نو ویلی شو چې دا د هند د شبې قارې د استعمار پیل و. انګلیسانو ورو ورو خپل نفوذ د زور او زر له لارې په هندوستان کې خپراوه او د څو کلونو په موده کې وشو کولی چې ټول هند خپله مستعمره وګرځوي. هند د برطانیا د امپراتورۍ لپاره د یو معدن حیثیت درلود او له هند څخه به یې د خپلې لویې امپراتورۍ منابع تامینول. انګلیسان د وچې له لارې مطمئن وو، ځکه چې د وچې له لارې د روسیې او هند ترمنځ زرونه میله فاصله وه او د اوبو له لارې هم په هند د حملې امکانات نه وو، ځکه چې ټول بحرونه د برطانیا د تسلط لاندې وو او دوی په بحري ځواک کې په نړۍ کې اول ول. پاتې کېده فقط یوه لاره او هغه د منځني اسیا څخه د افغانستان لاره وه.
خو انګلیسانو فکر نه کاوه چې روسان دې دا لاره انتخاب کړي، ځکه چې د افغانستان لار ډیره لرې وه. د انګلیسانو لپاره د خطر زنګ هغه وخت وټنګول شو چې کله په 1800 میلادي کال کې ناپلیون بناپارت فرانسوي فاتح چې ټوله اروپا یې نیولې وه د روسانو سره ګډ پلان جوړ کړ ترڅو په ګډه د افغانستان له لارې پر برتنوي هند حمله وکړي او دا ځای له برتانیا څخه ونیسي. برتانویان ډېر ورخطا شول او تصمیم یې ونیو چې که روس او فرانس دا پلان عملي کړي نو هغوی باید له هند څخه لرې یو بل مملکت کې سره تقابل وکړي. نو ځکه انګلیسانو مخ پر افغانستان حرکت پیل کړ. له لاهور څخه تیر شول او خیبر سره نږدې په 2 کیلومتره واټن کې نظامي بیس جوړ کړ. د ناپلیون پلان هیڅکله عملي نه شو، خو ثمره یې د انګلیسانو لخوا د افغانستان د ځینو برخو اشغال و چې دا د افغان او انګلیس د اولې جګړې لامل شو. افغان مجاهدینو په سختو ګزارونو هغوی بیرته په شا وتمبول او خپله خاوره یې ازاده کړه. اوس به د 1883 میلادي کال څخه راشو 1809 کال ته. په دې 40 کلنه دوره کې بلا ډېرې کورنۍ جګړې او پیښې رامنځته شوې، خو زموږ د نننۍ ویډیو اصلي موضوع د ډیورنډ کرښه ده، نو ځکه ډېر به نورو پیښو ته نه تم کیږو. په 1809 میلادي کال کې امیر شیر علي خان وفات شو او انګلیسانو ته ښه چانس په لاس ورغی. انګلیسانو سمدستي د هغه مریض زوی امیر محمد یعقوب خان راوسته او د خپل پلار ځایناستی کړ. یعقوب خان دا مهال د خپل پلار په زندان کې 2 کاله تیر کړي وو چې په رواني ناروغۍ اخته شوی وو. انګلیسانو د هغه له راخلاصېدو سره سم په داسې حال کې چې هغه د رواني ناروغیو څخه ځورېده په هغه باندې د ګندمک معاهده امضا کړه. دا معاهده د امیر محمد یعقوب خان او لیو سکیونري ترمنځ وشوه چې په پایله کې د کرم علاقه تر جاجي پورې د خیبر دره، لنډي کوتل، سیبي او پشین ساحه انګلیسانو ته وسپارل شوه. د ګندمک معاهدې د ابطال او غیر قانوني والي لپاره همدومره کفایت کوي چې انګلیسانو دا معاهده د یو رواني او بې صلاحیته امیر چې نه یې قانوني او نه یې ولسي مشروعیت درلود امضا کړې وه. او عجیبه خو لا دا ده چې د دې معاهدې تر امضا وروسته انګلیسانو امیر محمد یعقوب خان له ځان سره په جبر او زور هند ته انتقال کړ او هلته یې تر نظارت لاندې ونیو. د ګندمک معاهدې د باطلوالي بل دلیل دا ده چې د دې معاهدې په 9مه ماده کې راغلي دي چې د برتانوي هند حکومت به د دې مناطقو مالیات داخلي مصارف څخه وروسته باقي مانده ټولې په کلنۍ توګه د افغانستان امیر ته سپاري. دا په خپله پر دې دلالت کوي چې د برېټانیا سلطه په دې مناطقو دایمي نه وه، ځکه چې د بین المللي حقوقو په رڼا کې کله چې یوه ساحه د یو مملکت په خاوره کې شامله شي نو هیڅکله د هغه ځای مالیات بل مملکت ته نه ورکول کیږي. نو په دې ملحوظ ویلی شو چې د ګندمک معاهده له حقوقي پلوه کاملا یوه باطله او بې بنیاده معاهده وه. د ګندمک څخه 2 میاشتې وروسته امیر عبدالرحمن خان د بخارا څخه افغانستان ته راستون شو. کله چې امیر د افغانستان شمالي ولایتونه یو په بل پسې پرېښودل او مخ پر کابل را روان و نو د چاریکار په ساحه کې د لښکر تعداد 100,000 نفرو ته رسېدلی و. انګلیسان چې د امیر د ځواکونو له قوت او شمېر څخه خبر شول نو سمدستي د خپل استازي په لاس امیر ته لیک واستاوه او د هغه حکومت یې په رسمیت وپېژنده. دا هغه مهال و چې په شمال کې روسان تر بخارا را رسېدلي وو او د افغانستان پولو سره یې لنډ اړولي وو. انګلیس یو وار بیا د روس له پرمختګ څخه په ویره کې شو او د یوې حل لارې په فکر کې شول. دا چې د امیر عبدالرحمن خان له راتګ څخه مخکې افغانستان له کلونو څخه په داخلي جګړو کې بوخت و نو د داخلي جګړو خورا ډېر فیوډالان یا په اوسنۍ اصطلاح زورواکي او قمندانان زیږولي وو. امیر په ډېر غضب او قهر سره دا فیوډالان وځپل او ختم کړل او همدارنګه ټول هغه قبایل یې سخت وځپل چې د امیر امارت یې نه منوده. نو په همدې دلیل په افغانستان کې هغه خلک چې د امیر لخوا ځپل شوي وو د انتقام اور په سینه کې بل وو او د امیر د مخالفینو تعداد ورځ په ورځ زیاتېده. له بلې خوا د امیر د نوي برپا شوي حکومت اقتصادي وضعیت هم ښه نه و او د هغه لښکر د معاش تقاضامند و. د دولت د داخلي عوایدو څخه د ټول نظام چلول ناشونی کار و. انګلیسانو له دې ټولو ضعفونو څخه ګټه واخیسته او امیر ته یې استازی واستاوه او ورته یې وویل چې د انګلیس دولت حاضر دی چې امیر ته نوې توپخانه، نوي نظامي تجهیزات او هر کال پیسې واستوي تر څو خپل نظام نور هم قوي کړي. خو انګلیسانو یې په بدل کې د افغانستان د خاورې نورې حصې هم غوښتې.
امیر چې خپل داخلي شرایط ولیدل او وضعیت ورته بحراني معلوم شو نو مجبور شو چې د انګلیسانو سره دغه موافقه وکړي. بالاخره په 1893 میلادي کال کې دغه معاهده د مارتمیر ډیورنډ چې د برتنوي هند د بهرنیو چارو وزیر و او د امیر عبدالرحمن خان ترمنځ وشوه. دا معاهده لکه څرنګه چې تاسو په تصویر کې ګورئ د پښتنو ډېرې ځمکې له افغانستان څخه بېلې کړې چې د سوات، چترال، خیبر او بلوچستان شامل کیږي. د پښتنو ستر قومونه نیم یې د کرښې دی خوا او نیم نور یې د کرښې هاخوا پاتې شول لکه وزیر، منګل، شینواري او داسې نور. حتی په ځینو سیمو کې داسې هم شوي دي چې د یوه ورور پټی د کرښې دی خوا پاتې شوی او د بل ورور پټی او جایداد د کرښې هاخوا پاتې شوی دی. په همدې مهال کې انګلیسانو د پامیر سیمه چې د دنیا د بام په نوم هم یادېږي افغانستان ته ورکړ. دا ځکه چې روسان د پامیر په پوله پراته وو نو انګلیسانو سره د دې ناحیې څخه لږه ویره وه ځکه هغوی دا سیمه د افغانستان حکومت ته وسپارله تر څو چې روسانو ته اجازه ورنکړي چې د دې سیمې لخوا پر برتنوي هند حمله وکړي. په دې ترتیب انګلیسانو له ټولو خطراتو څخه ځان محفوظ کړ او د افغان مشرانو د ضعف او بې تدبیرۍ څخه په استفادې هغوی د روسانو سره د جنگ په میدان کې پرېښودل او ورسره یې د افغانستان لویه برخه جغرافیه هم ورځنې بېله کړه. اوس راځو د بحث تر ټولو مهمه موضوع ته چې هغه د ډیورند د فرضي کرښې حقوقي ماهیت دی. په دې اړه زموږ درخواست دی چې د ویډیو ټول لیدونکي دي د ډیورند کرښې حقوقي ماهیت په اړه چې مختلف کتابونه لیکل شوي دي مطالعه کړي تر څو د دې ملي مسلې په اړه ذهن ښه خلاص شي. موږ دلته تاسو ته د پښتونخوا د محققینو او دانشمندانو تر ټولو مهم پوینټونه او نظریات راخیستي دي چې په اورېدو سره به تاسو ته پوره معلومات وشي چې آیا دا کرښه قانوني ده او که غیر قانوني. اول د ګندمک معاهدې په اړه مو چې مخکې تفصیل ورکړ. په درېیمه ماده کې افغانستان رسما د یو مستقل دولت څخه یو تحت الحمایه یا پروټیکټورات دولت ته انتقالیږي. تحت الحمایه یا پروټیکټورات دولت هغه دولت دی چې په خپلو بهرنیو اړیکو کې د بل ځواکمن دولت تابع وي. د افغانستان تحت الحمایګي تر 1919 میلادي کال چې د استقلال کال و ادامه پیدا کړه. په داسې حال کې چې د ډیورند معاهده په 1893 میلادي کال کې شوې ده. نو په دې لحاظ ډیورند د افغانستان د تحت الحمایګي په وخت کې امضا شوی دی او د بین المللي حقوقو د اصولو پر بنیاد هغه قراردادونه چې استعمارګر هیواد د خپلو مستعمرو سره وکړي باطل دي ځکه چې استعمارګر هیواد قوي او مستعمره تل ضعیفه وي او داسې قراردادونه اکثرا په جبر و زور سره ترسره کیږي. دوم، نړیوال حقوق وایي چې هغه بین المللي معاهدات د اعتبار وړ دي چې د دوو مستقلو هیوادونو ترمنځ د دوو آزادو مشروع حکمي یا حقیقي شخصیتونو په واسطه امضا شوی وي چې د ډیورند معاهده د دواړه شرایط نه لري. ځکه نه افغانستان هغه وخت یو آزاد مملکت و او نه امیر په تمام معنا یو آزاد امیر و. د افغانستان استقلال په 1919 میلادي کال کې د غازی امان الله خان لخوا ترلاسه شوی دی. دریم، د ډیورند په ټوله معاهده کې د سرحد کلمه نه ده کارول شوې، فقط د نفوذ ساحې پکې کارول شوي. مثلا په دومه ماده کې وایي چې د افغانستان امیر به د سوات، باجوړ او چترال په سیمو کې مداخله نه کوي او بالمقابل برتنوي هند وعده کوي چې د خط هاخوا به نور مداخله نه کوي. یعنی د سرحد او پولې لفظ اصلا استعمال شوی نه دی، فقط او فقط د مداخله نه کولو کلمه استعمال شوې ده چې د خپل په حقوقي لحاظ په مختلفو معانی استعمالیدای شي. څلورم، تر اوسه ثابت نه ده چې آیا په خپل امیر عبدالرحمن خان په دې معاهده کې امضا کړې ده او کنه، یا د هغه کوم بل کس امضا کړي او یا اصلا هیڅ امضا تر سره شوی نه ده. بس د دواړو ترمنځ یوازې یوه شفاهي وعده شوې ده چې وروسته بیا په لیکل شوې بڼه خپره شوې ده. ځکه مارتمیر ډیورنډ د خپل کتاب په یو برخه کې لیکلي دي چې د مذاکراتو په جریان کې یو ځل امیر په غوسه شو او ویل چې که پر ما ډېر فشار راوړې نو زه حاضر یم چې در سره جنګ وکړم، زه بزدله نه یم، ما لا تر اوسه امیر شیر علي خان هېر کړی نه دی. همدارنګه د امیر منشي په خپلو خاطراتو کې لیکلي دي چې د امیر به هر وخت د انګلیسي استازي سره د نقشې پر سر جنجال و او ورته به یې ویل چې دا سیمه خو په خط کې شامله نه ده، دا مو ولې پکې زیاته کړې، دا سیمه ورڅخه عاجل وباسئ او په همدې ترتیب ډېر جنجالونه نور.
د دې خبرو څخه معلومیږي چې شاید امیر تر اخره په دې خط موافقه نه ده کړې او امضا کړی نه وي، صرف وعده یې ورسره کړې چې داسې به وکړو او هغسې به وکړو. 5 هره بین المللي معاهده د امضا څخه وروسته د تصویب مرحلې ته ځي چې د ډیورنډ معاهده هیڅ کله د تصویب مرحلې ته نه ده تللې او نه پارلمان یا کوم قانوني مرجع تصویب کړې ده چې دا خپله د دې معاهدې د باطلوالي اصلي دلیل دی. 6 د امیر عبدالرحمن خان له مرګ څخه وروسته د انګلیسانو یو هیئت د هغه زوی امیر حبیب الله خان ته راغی او د هغه څخه یې وغوښتل ترڅو هغه د ډیورنډ په اړه د خپل پلار په ورکړل شوي ژمنه عمل وکړي او ډیورنډ په هماغه شکل پاتې شي لکه څرنګه چې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې و. نو ویلی شو چې که چیرې دا تړون یو با اعتباره تړون وای نو د دې ضرورت به هیڅکله نه پیدا شوی چې د امیر څخه وروسته د بیا د هغه زوی څخه دوباره د دې قرارداد مشروعیت وغوښتل شي. 7 دا معاهده د برطانوي هند سره شوې وه، نو په دې اساس انګلیسان له هندوستان څخه په 1940 میلادي کال کې ووتل او هند استقلال واخیست. د انګلیسانو په وتو سره هندوستان تقسیم شو چې پاکستان او بنگلاديش دوه نوي هیوادونه ورڅخه وزېږېدل. نو د بین المللي حقوقو پر بنیاد ویلی شو چې هر کله د یو معاهدې یو جانب ختم شي نو معاهده خود به خود له منځه ځي. د ډیورنډ معاهدې یو طرف برطانوي هند او بل طرف د افغانستان امارت و. برطانوي هند ختم شو او افغانستان پر ځای پاتې شو، نو دا معاهده په طبیعي ډول خپله له منځه تللې ده او د اعتبار وړ نه ده. 8 کله چې په 1940 میلادي کال کې پاکستان رامنځته شو او په ملل متحد کې د دې نوي مملکت په اړه رایه اچونه وشوه نو یوازینی مملکت افغانستان و چې منفي رایه ورکړه او دلیل یې هم د ډیورنډ کرښه وه. ځکه انګلیسان وتلي وو، برطانوي هند سقوط شوی وو او د معاهدې اصلي طرف ختم شوی وو، نو دا معاهده په هماغه وخت کې باطله شوې وه او د افغانستان حکومت د پاکستان رسمیت پیژندنه مشروط په دې کړله چې د افغانستان سیمې دې ټولې بیرته خپل اصلي صاحب یعنی افغانستان ته وسپاري. د دې کرغړنې کرښې پر سر جنجالونه له هماغه وخته تر اوسه ادامه لري. 9 او آخرنی دلیل دا دی چې په داسې مهمو ملي مسایلو کې هیڅوک نشي کولی چې یوازې تصمیم ونیسي. که چیرې فرضاً امیر عبدالرحمن خان دا معاهده امضا کړې هم وي نو مدار د اعتبار نه ده، ځکه د افغانستان د خاورې اصلي صاحبان د افغانستان ولس دی نه امیران، او د لر و بر د ولسونو د خوښې پرته هیڅوک حق نه لري چې د خاورې له خپلو اصلي مالکانو څخه بیله کړي او پردیو ته یې وسپاري. اوس به راشو د خپل ننني بحث جمع بندي ته. په خلاصه توګه ویلی شو چې د ډیورنډ کرښه له حقوقي پلوه غیر قانوني کرښه ده، خو ستاسو د محترم لیدونکو نظریات هم په دې برخه کې ډیر ضرور دي چې کولی شئ له موږ سره د کمنټونو په برخه کې شریک کړئ. موږ یې حتما ګورو او تاسو ته ځوابونه درکوو. په نړۍ کې د پولو ترمنځ ډیر جنجالونه شتون لري، خو د طبیعت خواسته دی چې حق غوښتل کیږي نه بلکې اخیستل کیږي، لکه د چین او هانګ کانګ موضوع. کله چې چین ځواکمن شو نو خپله پخوانۍ خاوره هانګ کانګ یې په زور آزاده کړه او خپله خاوره یې بیرته ترلاسه کړه. همدارنګه د آذربایجان او قره باغ مسله. د قره باغ سیمه له 70 کلونو څخه د ارمنستان په واک کې وه، اما کله چې آذربایجان قوي شو نو خپله خاوره یې په زور د ارمنستان څخه واخیسته. او همدارنګه بل ستر مثال د روس او کریمیا مسله وه چې روس له ډیرو کلونو څخه وروسته کریمیا جزیره چې اکثریت نفوس یې روسان وو له اوکراین څخه بیله کړه او د خپلې خاورې سره یې یوځای کړه. په همدې ترتیب به یو ورځ افغانان هم خپلې خاورې ته ورسیږي، خو موږ بار بار دا ویلي چې افغانان هیڅکله د جنګ او وینې تویولو طرفدار نه دي، بلکې افغانان غواړي چې دا مسئله په مسالمت آمیز ډول او د ورورګلوۍ په فضا کې حل شي چې هیڅ چاته تاوان ونه رسیږي. زموږ د نن ورځې ویډیو همدلته پای ته رسیږي. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک کړئ او له نورو سره هم شریک کړئ، او د داسې نورو تاریخي او معلوماتي ویډیوګانو د لیدلو لپاره د پښتو تاریخ چینل حتما سبسکرایب کړئ.